سلام او وخت مو په خیر. زه میلاد بارکزی یم ستاسې په چوپړ کې. نن په دې ویډیو کې په دې سره خبرې کوو چې څرنګه د PMI په سایت کې ځان ته یو اکاونټ جوړو ترڅو وکولای شو د PMP ازموینه ترسره کړو. دا ویډیو زما سره تر پایه پورې وګورئ ځکه چې دا اړینه ده ترڅو یو اکاونټ ولرو او بیا ځان د امتحان لپاره ثبت کړو. اول راځو ګوګل ته د PMI سایت ته دننه کیږو او بیا راځو د PMI په سایت کې په راسته خوا کې د راجستر بټن کې کاږو. دلته مو لکه چې څنګه تاسو ګورئ خپل نوم ورکو، تخلص ورکو، خپل هیواد ټاکو کوم هیواد کیو، وروسته د دې چې مو دا انتخاب کوي چې موږ چیرې اوسېږو. بیا خپل د ایمیل ادرس ورلیکو او بیا پاسورد. د پاسورد لپاره اړینه ده چې دغه ځانګړنې ووایو او د ځانګړنو مطابق خپل پاسورد وټاکو. دغه اول لیک چې تاسو ګورئ هغه اختیاري ده، دوهمه یې کېکاږئ او راجستر بټنه کېکاږئ او بیا وروسته په تمه کېږئ ترڅو د ویریفیکیشن کود ترلاسه کړئ د ایمیل له لارې مو. او بیا چې کله مو کود دننه کړئ تاسې د PMI عمومي صفحې ته دننه کېږئ. البته په دې قدم کې مو اکاونټ جوړ دی او دلته لاندې تاسې ګورئ تاسو ته انتخاب درکوي چې آیا تاسې غواړئ ترڅو د PMI غړیتوب ترلاسه کړئ. دا ځینې شوالی لري، تاسې کولای شئ چې ازموینه او همدارنګه کورسونه په تخفیف ترلاسه کړئ. ملګرو لکه څنګه چې تاسې ګورئ دا د PMI عمومي صفحه ده او زموږ اکاونټ دلته جوړ شو او لاندې تاسې برنامې پروګرامونه ترلاسه کولای شئ، کتلای شئ او په راسته خوا کې لکه څنګه چې زه دلته ګورم خپل داشبورډ ته ولاړم. دلته زما معلومات، نوم لیکلي دي او کولای شم دلته تغییرات هم راوړم. او د دغې صفحې په لاندنۍ برخه کې تاسې ګورئ کوم سرتیفیکیشنونه چې موږ ترلاسه کړي دي هغه ټوله دلته لیکلي او کولای شئ کم PDUs هم چې تاسې ترلاسه کړي لکه پاسل تاسې ګورئ راپور کوي، لکه کوم ترننګونه چې تاسې ترلاسه کړي او غواړئ چې PDUs مو تکمیل کړئ دلته گزارش کولای شئ. او لاندې کوم کورسونه چې ما ترلاسه کړي هغه لیکلي دي. په چپه خوا کې تاسې ګورئ دلته سبسکرپشن او همدارنګه سرتیفیکیشنونه، کورسونه تاسې دلته کتلی شئ او کولای شئ په اکاونټ کې مو تغییرات راوړئ. د نوم لاندې هم یو لست خلاصیږي چې عین هغه معلومات دي چې په چپه خوا کې وه. مننه چې تر دې دمه پورې راسره وئ. په راتلونکي ویډیو کې به په ګډه یو اپلیکیشن سپارو. تر بیا مو په خدای سپارم.